سلطانه له تاسو نه چې هر څومره مننه وکړم بیا هم کمه ده. کور مو ودان، موږ مو ډېر زیات خوشحاله کړو. اړینه نه ده، ستاسو دواړو خوشحالۍ راته هر څه. سلطانه که ستاسو اجازه وي غواړم تاسو ته یو څه ووایم. هیله کوم زما خبره واورئ. اړتیا نشته مېرمن ښوونکې، زه بوخت یم، تاسو تللی شئ. موږ ته مو عزت راوبخښه سلطانه. سنان ما هیڅ داسې فکر نه و کړی. په رښتیا هم چې نن د سلطان په دې پرېکړې ډېر زیات خوشحاله شوم. وروسته له نن د سلطان په مرسته کولی شو چې یو ډېر ښه ژوند ولرو. نیکولای څه چې ته فکر کوې هغسې نه ده. باید یو ځل در سره خبرې وکړم، خو اوس نه. زه سبا د پلار څنګ ته مې ځم، کېږي چې ته م هلته راشې. زما ګرانې ډېر ښه، زه به ستا په تمه یم. خدایا نه پوهېږم چې څنګه په دې غمونو اخته شوم. مېرمنې له یو زیري سره راغلی یم. ووایه زیری دې څه دی؟ سلطان مو د سنان کوژدن نیکولای مانې ته غوښتی دی او د واده مصرف یې هم ورکوي. مېرمنې زموږ کفترال په رښتیا وایې ګلزار؟ والله بالله چې مانې ته یې غوښتې ده مېرمنې. په پای کې بریالی شوم ګلزار. ګلزار ته ولاړه شه او وریښمینې تکې راوړه. غواړم مېرمن ښوونکې ته ډالۍ ورکړم. په خیر راغلې مېرمنې. کاش دې ویلې وای زه به مو بلنې ته راغلی وم. اړینه نه ده، بیړه لرم، باید لاړه شم. سفر مې اوږد دی، خو مخکې له تګ نه مې یوه ډېره مهمه خبره ده چې باید درته ولیکم لور جانې. انشاءالله خیرت خو زه م نوې خبره شوې یم. همدا چې خبره شوم نو مې غوښتل چې تا ته یې ووایم. څه خبره ده؟ کومه بده پیښه شوې ده؟ ته فکر کوې چې له نامک پاچا سره واده کوې که نه؟ تېروتنه کوې لورې. ستا نکاح له ښاغلي موسی سره کېږي. څنګه امکان لري مېرمنې؟ هرومرو کومه تېروتنه شوې ده؟ ما خو له سلطان سره په دې اړه خبرې کړې. اخیستی و لورې. هغه یاد خو نه شو. مېرمن اسما ویلې وه چې د نامک لپاره له سلطان سره خبرې کوي. تاسو هم هلته وئ؟ ګوره ګلفیدان، زه ستا پوهولو ته راغلی یم. که باور دې نه کېږي لاړه شه له اسمانه پوښتنه وکړه. زه نشم کولی چې سلطان ته مې خپله ستونزه ووایم. هېڅ زما خبرو ته غوږ نه نیسي. زه خپله په اور کې نشم اچولی، امکان نه لري. ته په حقه یې ګرانې هغه لږ به پوه شي چې تاسو په خوارلي یو بل نه جلا شوي یاستئ. همداسې چلند د همدې لپاره کوي، دغسې نه ده. البته هغه هم په حقه دی. سلطان مو یوازې د یوې خبرې شانې بلې وویلې چې واده مو کوم. نیکولای امبر ته هیله پیدا والا د هغه ګناه هم نه ده. بس نه کوي ښاغلی امبره. نو تاسو ولې په ما چیغې وهئ؟ دې لیونیو ته ته وګوره. باید ما سره مرسته وکړې. نه کېږي، بلکل ناشونې ده. نه ښاغلی امبره، ته باید مرسته وکړې. زه باید لاړه شم له سلطان سره مو خبرې وکړم. نو زه ته پوهېږم چې هغه څه وخت یوازې اوسېږي او څه کوي. ما ته یې څه وایي؟ ښاغلی امبره، تا مېرمن هوښیار ته ویلي و چې زه سلطان ته د فرانسوي ژبې درس ورکوم. هېر شوي مینه دې پوه شوې؟ ته زما پوړه وړی یې.
ما خو ته کوتره ګڼلې ماشاءالله ته یوه بلبله راوختې سمه ده زما د خبر په تمه اوسه ښه نو اورمې مشورتي غونډه څنګه ترسره ټول شوه د یو بل سره ونښتل سلطانه ان دوه کلمې خبرې مو نه شوې دواړو خواو د یو بل خبرې وانه د دومره ډول ډول مفکورو په یو ځای کولو او د یوې سمې پایلې هیله درلودل سلطانه ډېره بخښنه غواړم زه باید ووایم چې په دې غونډه کې یوازې زموږ وخت ضایع کیږي سلطانه بیرته راټولول یې ډېر ستونزمن د اوس لپاره خو دا وضعیت یو څه ناهیلی کوونکی دی زما سلطانه ما د دې وضعیت اټکل کړی و خو موږ نه باید ناهیلي شو موږ باید د مخالفینو کسانو خبرو ته غوږ ونیسو موږ مجبوری داسې اصلاحات راولو چې زموږ راتلونکی نسل سلطانه زه ګمان کوم چې ځینې کسان غواړي پخوانۍ دښمنۍ رایادې کړي ښکاري چې دواړه خواوې د روغې لپاره نه ګمان کوم چې غواړي شخړه وکړي پوه شوم نامیک پاشا څوک چې له دې حالت نه ګټه اخلي لاس او څوک چې فتنو پسې ګرځي د هغه باید ملا ماته شي د وسلو فابریکه کې کوم پرمختګ شوی او که نه زموږ کار په بیړه روان دی زما سلطانه په څو اونیو کې به یې له خیراویش پیل شي سلطانه د لوی الله په مرسته ښه ده په پای کې مو وکولی شو یو ښه خبر راکړئ ښه نو انجینیر سارګي هم مړ شو درته د مبارک وي ملګریه څنګه د دا کار وکړه چا خو به په مرګ شک نه وي کړی هیڅ هم شک ونه کړه ښاغلی سفیره نه غواړم چې په کار کې د لاس وهنه وکړم ځکه پوهېږم چې دا کار د نه خوښېږي خو له بده مرغه هغوی اوس هم د وسلې کار ته دوام ورکوي په دې خو ته ډېر ښه پوهېږې چې ښاغلی به د دې کار نه خوشحاله نه وي ودې ویل دوام ورکوي امکان نه لري ځکه چې ما د هغه انجینیر ټولې نقشې له منځه وړي دي نو هغوی څنګه کار ته دوام ورکوي هو دا کار دې وکړه خو څه له دې نه یې خبر چې هغه انجینر یو بله کاپي هم د نقشې له ځان سره درلوده هغه نقشه ډېره واضح ده او هر څه پکې لیکل شوي هغه کارخونه باید افتتاح نه شي پوه شوې بس دی نور زه یې بیخي ستړی کړی یم دا د سلطان دا بیعقل کارونه زه نور نشم زغملی زړه مې کېږي چې هغه ښاغلی سفیره ارامه اوسه څو ځله ناکامه شوم که چېرته زه یې چپه واچوم یا راسته نه پوهېږم ولې په پای کې هغه بریالی کېږي که وغواړو هغه کارخانه د تل لپاره له منځه یوسو کومه ګټه نه لري ځکه چې هغوی یې بله جوړوي پوه شوې او بله دا چې نن هغه غواړي مشورتي غونډه ولري او نظامی تمرینونه ترسره کړي بله ورځ ځي او د وسلې جوړولو کارخانه افتتاح کوي تر څو چې خپله سلطان محمود له منځه یو نسو نشو کولی چې د وسلې جوړولو مخه دا ونیسو به وروستی موقع وي چې دا کار ترسره کړو یا باید موږ محمود له منځه یوسو او بیا یو داسې کس پیدا کړو چې وکولی شي دا کار زموږ لپاره وکړي پوه شوې موږ د دې کار لپاره دومره وخت نه لرو که تاسو وخت نه لرئ نو زه هم نه لرم ښاغلی سفیره صبر وکړه که داسې یو خبره ده نو څه چې ته غواړې هغه کار وکړه وده کوي په ماڼۍ کې ټول ستا په اړه خبرې کوي لکه چې موږ پرېږدې او له دې ځایه ځې دا څنګه امکان لري شهزاده مي کله کولی شم چې تاسو دلته پرېږدم او لاړه شم یعنې واده نه کوي نه زه هم دلته اوسم ستاسو څنګه اوسم هیڅ چیرته نه ځم داسې چې دا ژمنه وکړه چې چیرته نه ځې که نه نو باور نه کوو ژمنه کوم عبدالمجیده زه له دې ځایه هیڅ چیرته نه ځم ته به دې لوړه شوې که زه همداسې احساس کوم زه بلکل ښه یم
په ما هیڅ هم نه دي شوي. کله چې اوس پوه شوم چې ته نه ځې بیا نورم ښه شوم. کوترې سلطان صاحب ته غوښتي. دا څنګه امکان لري؟ یعنې څه چې له موسی سره واده کوي؟ نه پوهېږم. میرمن پرور همداسې راته وویل. نه هرومرو کومه تېروتنه شوې ده. هیله کوم ته مه خفه کېږه. نه یوازې د همدې خبرې لپاره دلته راغلی وه. هیڅ کومه تېروتنه نشي کېدی. اوف نه نو داسې نه کېږي. موږ باید لاړ شو له میرمن اسمانه د رښتیا پوښتنه وکړو چې څه خبره ده. راځه چې ځو. هوا تیاره کېږي. ستا په ان چې بیرته رارسېدی شو. ته په حقه یې نشو کولی چې بیرته ورسېږو. داسې چې د سبا سهار وخته پاڅېږو او ځو سمه ده. تر څو چې په خبره سم پوه نه شو نه راځو. سلطانه هیله کوم زما خبرو ته یو ځل غوږ شئ. زه باید هرومرو در سره خبرې وکړم. اړینه نه ده سلطانه زموږ ترمنځ یوې تېروتنه شوې ده. زه او نیکولای ماشومتوب نه په دې خوا. سانان بس دی نور. نه غواړم په دې اړه نورې خبرې واورم. نیکولای یو ښه هلک دی. تاسې یو بل سره ډېر ښه ښکارئ. نور ویلو ته هېڅ هم نه لرم. سلطانه هیله کوم یو ځل خو زما خبرې ته غوږ سئ. هیله کوم. زموږ زحمتونو ښه پایلې ورکړې میرمنې. هغه مشورتي غونډه ګډوډه شوه. دواړو خواو د یو بل خبرې ته غوږ ونه نیوه. ډیره ښه ده ښاغلی خالده. ډېر ښه وشو چې په دې کار کې مو لاسوهنه وکړه. زموږ د سلطان نظر څه دی؟ سلطان بیخي بیچاره شوی دی خو غواړي چې په هر څه پوه شي او دا مشورتي غونډه په خپله کنټرول کې میرمنې. دا به سلطان ته یوازې یوه هیله پاتې شي. 5 ستون د دې لپاره چې کوم لاس یې نیولی دی دا ځل به یې تاوتریخوالی نور دا ځل به موږ بریالي شو. په دې کې هېڅ شک نه لرم. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ د دې بیا هم چمتووالی ونیسه ښاغلی خالده. کومه تېروتنه نه منم. پوه شوم میرمنې پوه شوم. دا هلک خو ډېره سخته تبه لري. باید سرطبیب ته خبر ورکو. زه پوه نه شم میرمن ګوهرې. تر مخامخه و بیا ومیلیدو ناڅاپه داسې یو حالت ته ورسېدو. خدای مې کړه بده پېښه ونه شي. انشاءالله چې تبه یې ښه کېږي. ماشوم دی نه یې شي زغملی. سلطانه دا کتاب د څه په اړه دی؟ خیرت دی هوښیار. ته ماهرانه وې. مخکې له دې نه د داسې یو پوښتنه نه وه کړې. ډېر مو په ځیر سره لوستو. زه مو لږه حیرانه کړم. فارابي په دې کتاب کې وایي چې ښه مدیریت کولی شي یو ښار نورو ښارونو ته مثال وګرځوي. او دې کتاب کې فارابي ډېرې ښې خبرې لیکلي دي چې یوه خبره یې د ښه اخلاقو درلودل دي. همدارنګه د ناپوهۍ او جنګ او د یووالي په اړه یې په دې کتاب کې ډېرې خبرې کړي. بلکل دا هماغه خبرې دي چې په دې وروستۍ کې موږ ورسره لاس او ګرېوان یو. سلطانه په مدیریت کې فکر نه کوم چې له تاسو نه څوک تکړه وي. نو ولې غواړئ دا هر څه ولولئ؟ یو حکمران باید له تیرو حکمرانانو نه یوه تجربه واخلي او ډېر څه باید ترنه زده کړي. همداسې نه ده سلطانه تاسو په هر څه په سمه توګه پوهیږئ. خو هېڅ انسان پوره نه دی هوښیار. خو تاسو له نورو نه توپیر لرئ. د پوهې په برخه کې ځانګړتیا هېڅ مهمه نه ده. که څوک غواړي باید فعل ولي. معلومات یې ډېرېږي. که ته هم کوم څه ولولې زما په نظر ډېر به ښه وي.
څو ځلې د سلطان څنګ ته لاړم. ډېره هڅه مې وکړه چې خپله ستونزه ورته ووایم مایپري، خو زما خبرو ته غوږ نه نیسي. اوس داسې احساس کوم چې هغه د تل لپاره له لاسه ورکوم. مېرمن هوښیاره د سلطان په کوټه کې وه، ټولو په دې اړه خبرې کولې. څه خراب کار چې هغې ښځې ونه کړ، خو بیا هم فکر کوي چې هغه بریالي شوې ده. راځه. سلطانه میرمن ګوهر غواړي چې تاسو سره وویني. میرمن ګوهر. وبخئ زما سلطانه مهمه مسله ده. خیرات خدای میرمن ګوهر. شهزاده عبدالمجید ډیره سخته تبه لري، موږ یې نشو کولی چې تبه یې کنټرول کړو. ستاسو نوم اخلي. پلاره بهجت ملا زما په شهزاده څه شوي ووایه. فکر کوم ډېر سړی شوي دي، اړین درمل مو ورته ورکړل. اوس باید په تمه شو چې تبه یې کمه شي سلطانه، بله چاره نه لرو. زویه د پلار ګرانه ارامه اوسه. ښه جانه خو ته له ما سره اوسه. همدلته اوسم زویه، اندېښنه مه کوه، زه له تا سره یم. هله نو ویده شه ګرانه. ظفره مهرباني وکړئ، ما ته تر ټولو تکړه نښان ویشتونکی پیدا که پوه شوې. په سترګه، خو هغه ته څه اړتیا پیدا شوې ده؟ وخت یې را رسېدلی چې له محمود نه وژغورل شو، ځکه چې ډېرې ژوند وکړه. یوه کوچنۍ تېروتنه هم نه غواړم، پوه شوې. د نښان ویشتونکي پیدا کول اسانه کار دی، خو ستونزه دا ده چې محمود څنګه له ماڼۍ نه د باندې راوباسي. دا تېروتنه خپله محمود کوي، ځکه چې د هغه خوښېږي چې تل د خلکو په منځ کې اوسي. هغه هرومرو د دیوار را کوي، هغه هرومرو د جمعې د لمانځه لپاره له ماڼۍ نه ووځي. همدا چې هغه راووت، موږ باید هر څومره زر لاس په کار شو. میرمن ګوهر دا ولې ناڅاپه ناروغ شو؟ زما سلطانه په بڼ کې لوبې کولې، یا وارې زموږ د سترګو نه لرې شو. وبخئ، له ډېرې تبې نه یې هېڅ خوب نه وړي. که ویده شي کیدای شي چې لږ ښه شي. د پلار ګرانه هڅه وکړه چې لږ ویده شي. ویده شه تر څو د لږ اعصاب ارامه شي. زر دې په پښو ودرېږې له خیره. که سنان راشي راته کڅاپ ولولي، بیا کیدای شي هغه وخت مې خوب ویسي. میرمن سنان دلته راوغواړئ. امر مه په ځای کېږي زما سلطانه. د پلار ګرانه ښه کېږي له خیره. ښوونکي ولې خفه یې؟ ډېر ژر واده کوې، نه غواړې موږ ته یو مست شی وغږوې؟ زه هیڅ پوه نشم چې تاسو له مانه څه غواړئ. همدومره ظلم مو چې وکړو بسنه نه کوي. زه یوازې ستا خوشحالي غواړم ښوونکي.
وګوره دا تکې ډېرې قیمتي دي خپلو خاصو ورځو ته مې ځان ته ساتلې وې خو غواړم تا ته یې ډالۍ درکړم له دې نه ځان ته کالي جوړولی شي غواړې څو ځلې درته دا خبره وکړم زه مخکې له دې چې ماڼۍ ته راشم ما مې خپله کوژده له منځه یوړه زه له چا سره اړیکه نه لرم اصلا دې ځان مه ځوروه ځکه چې اوس ډېر ناوخته شوی دی ښوونکي هله بیړه وکړه زموږ سلطان ته غوښتي عبدالمجیده سلطانه په شهزاده مو څه شوي دي ته به یې نه کمیږي غوښتل تا وویني عبدالمجیده هله ګرانه هڅه وکړه چې ویده شي چې ویده شي نو ښه به شي ما ته د ناول کیسه کوئ هو البته ولې نه بسنه کوي چې ته ښه شي زما پان باید سرطبیب راوغواړو سلطانه که داسې صبر وکړو وضعیت به نور هم بدتر شي سلطانه هیڅ مې ذهن ته نه راځي چې هغه کار وکړم بخښه شم سنان البته چې ښه به شي ګرانه هوا سړه شوې ده ستا هم لږ ساړه شوي دي بس همدومره بیا به ووینې سبا ته به په خیر سره جوړ تیار شي زه همدا اوس عبدالمجید ته یو ناول وایم خو ته هم باید یوه ژمنه وکړې چې هڅه وکړې چې ویده شي سمه ده سمه ده آفرین سلطانه په اجازه مو ښایسته ملکه چې هیچ چا د هغې څېره هم نه ولیدله واده یې وکړو او یوه ښه او خوشحاله ژوند یې درلود خدایه شکر تبه یې کمیږي ډېره هڅه مې وکړه چې څوک راباندې پوه نه شي خپل احساسات مې پټ نه شو کړی ځکه عبدالمجید ډېر ضعیف شوی دی مخکې له دې چې دې ماڼۍ ته راشم زه له نیکولای نه بېله شوې وم د دې لپاره چې یوه پخوانۍ مسله وه اړینه نه وه چې تاسو ته ووایم سلطانه هیله کوم ما وبښئ کاشکې هماغه لومړۍ ورځ مې درته هر څه ویلي وای په پای کې خو دې کوژده وکړه که نه نه داسې یوه کوژده وه چې د کورنیو له نظره مو ښه وه زه حتی له دې خبرې نه خبرم نه وم د دې لپاره چې پلار مې خفه نه شي هېڅ مې ونه ویل خو هیڅ امکان نه لري چې له نیکولای سره واده وکړم ځکه زما په زړه کې یوازې یو کس دی نو په هېڅ وجه اجازه نه ورکوم چا سره چې مینه نه لري ورسره واده وکړي خو درنه هیله لرم چې په دې پوه شې زما دروغ نه خوښېږي پوه شوم سلطانه بښنه غواړم سنان ته له مانه کوم څه پټوې ها سنان اوبه غواړم همدا اوس یې راوړم زویه د پلار ګرانه ته ښه یې که نه خدایه زر ځلې شکر واخله د پلار ګرانه واخله دوی بیا ولې راغلل
میرمنه لرو. په خیر راغلی انجونو. اصلا په خیر نه یو راغلی، یوه لویه ستونزه لرو. مهرباني وکړئ کښېنئ. اوس راته ووایئ چې څه خبره شوې. میرمن اسما، یوه لویه تېروتنه شوې ده. سلطان ما نامک پاچا ته نه ښاغلی موسی ته ورکوي. دا خبره تا ته چا کړې؟ مور دې راغله او دا خبره یې وکړه. احمد، دا خبره رښتیا ده؟ هو رښتیا ده. زما سلطانه، غوښتل مې د شهزاده له حاله خبره شم، په دې هیله چې ښه شوی. د خدای شکر ښه شوی دی. ته به یې شیبه په شیبه ټیټ. زما سلطانه، که غواړئ چې ښوونکي راویښه کړم، پرېږده چې ویده شي. تر سهاره عبدالمجید سره ناسته وه او ناول یې ورته ولوسته. په ځای کېږي زما سلطانه، په اجازه مې. ولې میرمن اسما، ولې مو داسې یو کار وکړه؟ د دې لپاره چې نامک پاچا یو بې پروا او د اعتبار وړ کس نه دی ځکه، او موسی چې دی یو ښه کس او تل به له تا سره وي. امکان لري چې اوس په ما په غوسه شي، خو وختي چې ورسیږي او په رښتیا پوه شوې زه په ښاغلي موسی مینه نه یم. زه د نامک پاچا سره مینه لرم. دا هیڅ ارزښت نه لري. مینه او مینتوب دا هر څه څو ورځنۍ خبرې دي ګلفیده. اړینه دا ده چې ښه ژوند ولري. تا ته تر ټولو ښه کس موسی دی. نو کله چې نامک پاچا ښه کس نه و، نو ولې مو له لومړی نه ونه ویل دا هر څه؟ د دې لپاره چې ګلفیده نه پوهېده، زما خبرې نه منلې او لکه اوس مې په وړاندې درېده. نو اړتیا نه وه چې دا خبره سلطان ته ووایي. اوس ګلفیدان ستاسو لپاره د هغه چا سره چې بیخي یې نه غواړي واده کوي، له داسې یو کس سره څنګه څوک نیکمرغه اوسي؟ صالحې دا چې پیغله یې خپل غږ نه باسم، خو له خپل حد نه دې تېره شوي. د مشرانو د پرېکړې په وړاندې نه باید خبرې وکړي. فکر کوم چې وخت یې رسېدلی چې بېرته ماڼۍ ته لاړې شي. ګلفیدان راځه چې ځو. میرمن اسما، ما په تاسې باور کړی و. که پوهېدم چې داسې کېږي نو هېڅ کلام مې درته نه ویل. عبدالمجیده، څنګه یې ګرانه؟ زه ښه شوې یم سنانده چې زه دې یوازې پرې نه ښودم. ډېره مننه. زه باید په اصل کې له تا نه مننه وکړم. ستا لپاره مې یوه لویه ستونزه حل شوه. زه اوس عبدالحمید ته ځم. پام کوئ چې نن به بیخي منډه نه وهې، ځکه چې ته باید خوله نه شې. ته نوی جوړ شوی یې. سمه ده. دا مشورتي غونډه له دې سرکښه کسانو سره څنګه مخ ته ځي؟ نامک ښاغلی خالده، ګمان کوم ستاسو پوښتنه د ځواب بڼه لري. نه زه بالکل د دې مسلې په خلاف نه یم. په اندېښنې شوم او پوښتنه مې وکړه.
سلطان مو امر کړی او موږ به غونډه پیلوو نمک پاشا. ډیر وخت کېږي چې سلطان مو امر کوي او سرلښکر هم دا څرګندوي چې عملي کوي، خو په اصل کې هیڅ هم نه کوي. ښاغلی خالده، داسې فکر وکړه چې تاسو په حق یې، خو که ټول یې خبرې وکړي بیا څه پایلې ته به دا چې د یو بل خبرې واورو، څوک چې نظر ورکوي هغه ته ارزښت ورکول زده کوو. ښاغلی خالده، بیا به وګوري چې یوې پایلې ته رسېږو. بخیره داسې نه چې په دې غونډه کې خپله څوکۍ له لاسه هیڅ کومه ورنکړو. پیښه به نه کېږي. ښاغلی خالده، څوک چې فتنې رامنځته کوي هغوی ته هیڅکله نه تسلیمیږو. وبه ګورو. مشرانو، داسې ښکاري چې په دې مسله کې هیڅ سمې پایلې ته نه رسېدلې او تر اوسه هیڅ مسله هم نه ده حله شوې. ستاسو دنده دا نه ده چې نوې اختلافونه رامنځته کوئ، بلکې دا ده چې یوه سمه مناسبه لاره پیدا کړو. دا باید په یاد ولرئ. ښه اوس صدراعظمه، کومه مسله چې مخکینۍ غونډه کې حل نه شوه څه وه؟ 5 ستنه د پوځي زده کړو سره مخالفت کوي. آرامه اوسئ. دا مه هېروئ چې زموږ منځ کې نن سلطان هم شتون لري. په مشورتي غونډه کې یو بل ته احترام کول شرط دی. له تاسو نه دا هیله لرم چې د دولت په وړاندې نظر مو په احترام سره ووایئ. څوک چې دا کار نشي کولی همدا شیبه دا غونډه دې پرېږدي. ته څه فکر کوي؟ خدای دې خیر درکړي سلطانه. په اصل کې د دواړو لورو موخه یوه ده، د حکومت په ځای پاتې کېدل. یعنې موږ هم هڅه کوو چې یوې ښې سولې ته ورسېږو. ګلفیدان، بس دی نو، نوره مه ژاړه. یو د حل لاره به ورته پیدا کوو. صالح د سلطان د پرېکړې په خلاف موږ درېدی شو. د واده چمتووالی وخته نیول شوی دی. کاشکې د حل یو لاره وای، خو نشته. که ته زما د ګټې د کموالي لپاره اندېښمن نه یې، نو هېڅ اندېښنه مه کوه، ځکه چې یو څه ناڅه پیسې لرم. په هماغې به خپل ژوند مخ ته ویسو. ډېر ژر به له خیره ما او تا واده وکړو سینا، بیا بېرته له خیره روسیې ته ځو. ډېر یو خوشحاله ژوند به ولرو. ولې؟ ما کومه غلطه خبره وکړه که څنګه؟ غوږ شه نیکولایه، بښنه غواړم، خو فکر کوم چې سلطان مو زموږ په اړیکه سم نه دی پوه شوی. یعنې چې زه د دې لپاره چې په ماڼۍ کې کار کوم له تا نه یم بېله شوې نیکولایه، او نه هم د سلطان له ویرې نه له تا نه بېله شوې یم. نو لامل یې څه دی؟ زه نشم کولی له دې نه زیات څه ووایم، ځکه دې کار ته چمتو نه یم. هماغه پخوانۍ کیسې، ته هېڅکله په ما مینه نه وې. سینا، دا ډار دی د واده کولو له امله دی. د همدې لپاره ته له ما نه تښتې. موږ دواړه د ماشومتوب نه یو بل پېژنو. زه ډاډه یم چې ستا احساسات به نظر ماته وروسته له واده نه بلکل بدلون وکړي. سینا، زه هڅه کوم چې ځان تا ته نیکولایه، ستا بیا دی چې انا مې څه ویل؟ د زور کار ښه پایله نه لري. زه له تا نه بښنه غواړم چې ته زما لپاره دې حالت کې ورسېدې، خو زه ډاډه یم چې یوه بله نجلۍ به تا له ما نه ډېره زیاته خوشحاله وساتي. په دې باندې باور لرم. بښنه غواړم.
سلطانه هیڅ مې باور نه کیږي برعکس پرون ټولو د یو بل خبرو ته غوږ ونیو ښکاري چې د دې غونډې پایله څه چې موږ غواړو هم هغه به کیږي سلطانه همداسې کیږي نامیکه همداسې لکه څنګه چې موږ تمه نه درلودله ټولو دا زده کړه چې د یو بل خبرو ته غوږ ونیسي او ارزښت ورکړي کله چې احترام په سرکشۍ باندې پیاوړی شي اتحاد او اتفاق رامنځته کیږي پوه شوې په ماتولو خو د دې هغې کفترې وزرونه مات کړل خو په دې پوهه نه شوم چې پرون ولې سلطان وغوښته د ډلې لپاره مو ډیره مننه خو اړتیا پیدا نه شوه زه له هیچا سره واده نه کوم او له ټولو نه مهم ده چې زه له دې ځای نه ځم که زما د څیرې په لیدو عادت وکړي نو تاسو ته به ښه وي ټول د زړه له کومې زیار وباسي سلطانه تر راتلونکې یوې اونۍ به زموږ ډیپو له خیره چمتو شي البته ستاسو په مرسته ښه ده د ترکاري او میوې خرڅونکو رقابت نږدې دی د دې ډیپو خونې په مناسبت غواړم چې دا رقابت په معنی کې نه بلکې د خلکو په منځ کې ترسره شي ځکه په دې کار سره خلک هر څه نږدې نه بولي هر څنګه چې تاسو ته مناسبه ښکاري زما سلطانه کوم تکړه نښان ویشتونکی چې تاسو غوښته پیدا مې هیله من یم چې خپل کار کې بریالی شي اندېښنه مه کوئ د پایتخت تر ټولو تکړه نښان ویشتونکی دی ته چې وایې نو سمه ده ته نه څه وایې ترکاري خرڅونکي غواړي میوه خرڅونکو نه یې وګټي وبه یې وینې چې څنګه تاسو ته ماته درکوي میوه خرڅونکي موږ ته ماته راکوي موسی مه خندوه فکر کوم چې د کبیر رقابت دې هېر کړی دی شرط وهې وهمی په څه شي خواته چې وویني یوازې د رقابت په اړه خبرې کوي سلطانه نیمه ماڼۍ د ترکاري خرڅولو طرفداره دي او نیمه ماڼۍ د میوې خرڅولو طرفداره دي موږ هم ځو او تماشا کوو حالت دې پوهېدلی شم خو دلته یوه مسله ده خو په دې سیالیو کې ښځې ګډون نشي کولی دا نو د څه لپاره هم یعنې موږ انسانان نه یو موږ حق نه لرو چې خوند واخلو دا سیالۍ ډېرې حساسې او جدي دي هر څوک ونډه نشي اخیستلی همدا موږ ته مناسب ښکاري چې ښځې پکې ګډون ونه کړي د دې لپاره سلطانه تاسو کله کله ما بیخي حیرانه ویا کیږي وایي چې موږ له سړیو سره څه توپیر لرو خو ته ما کله کله نه تل مې حیرانوي سنه ځینې خبرې دي چې امکان لري او ځینې خبرې دي چې هېڅ امکان نه لري سلطانه که ستاسو اجازه وي بیا هم غواړم چې ګډون وکړم نه کېږي امکان نه لري نادیا نیکولایا پتا څه شوې راغلی یم چې در سره خدای پاماني وکړم زه ځم د تل لپاره ځې هو د تل لپاره ځم ما نه غوښتل چې لاړ شم خو د انوشکا لپاره ځې کېدای شي بیړۍ زه راحرکت وکړي او همدارنګه غوښتل مې دا چې ما سره دې مرسته وکړه یو ځل بیا مننه وکړم او دې کولی شو چې په دې اړه له انوشکا سره خبرې وکړې نیکولای هو خبرې مې وکړې خو څنګه چې ما فکر کوه هغسې نه وه انوشکا ما سره مینه نه لري زما په ذهن کې ډېرې پوښتنې څرګندې شوي دي چې د ځوابونو پسې یې ګرځم تا دې خپله هڅه وکړه نیکولای ډېره هڅه دې وکړه چې هغه پوه کړي ارزښت یې ورته نه لره زما خبر ورته هېڅ ارزښت نه لره ته ډېرې یوه ښه نجلۍ یې نادیه بیا هم د دې لپاره چې ما سره د ډېره مرسته وکړه مننه کوم د خدای په امان د خدای په امان په خیر لاړ شي نه کېږي ښکلې کوترې هېڅکله نه کېږي بالکل نه کېږي باور وکړه چې نه کېږي څومره یې درته ووایم کوترې ما ټوټې ټوټې کړه خو دا کار نه کېږي د خدای لپاره بس کړه ښاغلی امبره کوم څه مې چې درنه وغوښتل هغه راته توبه مې کړې د خدایه توبه نه کېږي کوترې وایم صدقه دې شم نه کېږي وینم چې هېر شوي دي ښاغلی امبره چې زما پوړه وړه یې سمه ده ښکلې کوترې سمه ده څه چې دې وغوښتل درته راوړم یې رښتیا که سلطان په غوسه شو بیا څه وکړم هغه وخت بیا زه هېڅکله تا نه پېژنم پوه شوې هېڅکله وی
قربان دې شم ژوندی اوسې ښاغلی مره سلطانه ټول چمتو دي ډېر ښه داسې چې دننه ځو سلطانه ښاغلی امبره دا کس نو څوک دی داسې ښکاري چې دې ځای اوس له بند نه پوهېږي لکه چې له بهر راغلی که څنګه سلطانه زه هم سم نه پېژنم نه پېژنم نو یعنې پرېږده چې خپله ځان در وپېژني ښه به وي سلطانه زه دنیز احمد پاچا یم خدایه ته راته صبر راکړي یو همدا کار پاتې و چې دا دې هم ترسره که ها زر کوه همدا شی به بېرته ماڼۍ ته لاړه شه سلطانه خو تاسو ویلي وي چې مېرمن اجازه نه لري وګورئ ستاسو په وړاندې احمد پاچا ولاړ دی ښه احمد پاچا نو تاسو هم راځئ داسې نه چې کمبودي دې احساس کوم ژوندی دې وي سلطان مو څه فکر کوې چې نښان غوښتونکی به وکولای شي محمود له منځه یوسي دومره مهارت لري همدلته ما سره نږدې ودرېږه ښه نو وبه ګورو چې څه کولی شي رښتیا وایي او نښان ویشتونکی هم ځای په ځای شوی دی تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ سمه ده پیژنم خیلی دینا ده قانون ته په کتلو تاسو باید د سلطان څنګ ته ولاړ سلطان مو هم داسې مناسبه وګڼله من فکر چې ووایي خیلی دینا ده نارینه توب د چا په شان کې وي هر څوک هم نشي کولی چې د هغې سترګو ته وګوري دا ډګر د دواړو ډلو په خدمت کې دی اوس به وګورو چې څوک په ځمکه لویږي هالانو پهلوانانو هالانو زمریانو ځانونه مو ښکاره کړئ دا سیالي سره له همدې شیبې پیلېږي ما مخکې په دې اړه درته ویلي وو خو تا زما خبر ته غوږ ونه نیو زما خو ډېر خوښ شو هللو ډېره مالوزه کفترې سمه ده آفرین همداسې آفرین نیکولای صبر وکړه ودرېږه نیکولای صبر وکړه نادیه هیله کوم مزه ستا شتون دلته اړین دی انوشکا په ښه وضعیت کې نه ده هیله کوم مزه نیکولای هیله کوم له دې ځایه مزه ته څه ووایې نادیه
داسې څه خبره اوسېدای شي خبره ماته څه داسې نه ونه ده وایي. چې فکر کوي هغه ونه غوښتل تا ته څه ووایي. داسې څنګه کېدای شي هره خبره چې وایي ماته یې ویلې. امکان لري، هر څه امکان لري. د دې لپاره چې ته نه پوهېږي انوشکا په خطر کې ده. ژوند یې په خطر کې دی؟ سلطانه زنان زنان خدای بابا زنان